السلام علیکم دوستانو، تاسو ته نوی ولاګ کې بیا هم ښه راغلاست وایم. څنګه یې تاسو ټول دوستانو؟ ښه به یې، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. موږ هم الحمدلله ستاسې په دعا تر دې دمه ښه یو. د دې اونۍ په ولاګ کې غواړم تاسو سره د خپلې کلیزې او د یوې مبارکي په اړه معلومات شریک کړم. دا چې زما کلیزه څنګه تیره شوه او مبارکي د کومې خبرې وو، نو راځئ چې په دې ولاګ کې پرې وغږیږو. راځئ چې په ګډه سره دا ویډیو وګورو. تر ټولو خوندوره خبره دا وه چې د کور په کارونو کې مصروف وم چې د ژوند ملګري مې د ښایسته ګلابو پر یو ګېډۍ باندې سرپرایز کړم. زما دغه سره ګلاب ډېر خوښیږي او د دې په لیدو مې د ورځې پیل ډېر په زړه پورې و. د کیک جوړول او پرې کول ما ته خپل سالګرې کې ډېر په زړه پورې نه ښکاري، نو د همدې کبله موږ وغوښته چې د کیک پر ځای بهر ډوډۍ ته لاړ شو. او دا مشوره زما د ژوند ملګري و. هغه راته وویل چې هسې هم هره ورځ په کور کې بېلابېل پخلی کوې، نو ښه به دا وي چې نن آرام په بهانه او د کلیزې په خوشحالۍ کې بهر په یو رستورانټ کې ډوډۍ وخورو. او دا وړاندیز ماته د هر یو ډالۍ یا کیک نه ډېر په زړه پورې و. نو د دې لپاره موږ یو ترکي رستورانټ ته لاړو او هلته مو ځینې مشهوري ترکي خواړه فرمایش کړل. په خوږو کې مو بیا د کریمداره کیک پر ځای چیز کیک وغوښته چې د ټولو ډېر خوښیږي. په بله ورځ یې زه د ماما لور کره مې لاړم چې هغې د زوی د پیدا کېدو مبارکي ورکړمه، او په همدې موخه مې ورته یوه وړه ډالۍ جوړه کړه. د ډالۍ جوړولو دپاره مې اول پمپر سره راتاو کړل او یو وړوکی ربړ سره مې وتړل. ورپسې مې یو جوړه جامې هم په همدغه طریقه وتړلې. بیا مې د پمپر چې سره راتاو کړی و هغه مې سره راغونډ کړل. په سر مې ورته یو دانه د لوبو سامان هم کېښوده، جامې او باقي شیان مې هم ورسره یو ځای کړل او بیا مې ته یو پلاستیک راتاو کړ او ومې تړل. دوستانو، زما په نظر یو ډالۍ کې د اجناسو قیمت او مقدار مهم نه وي، بلکې اخلاص او د ډالۍ زینت مهم رول لري. که هر څومره شیان ډیر واخیستل شي ولې بې سلیقه جوړ شي نو ښایسته نه ښکاري، ولې که کم وي ولې ښایسته جوړ شي نو د ډالۍ ارزښت نور هم ډیریږي. دلته باید یو یادونه وکړم چې زه هم دا نه وایم چې زه بیخي پرفیکټ یم او هر څه صحیح جوړوم، ولې همیشه کوشش کوم چې نوي شیان او ډیزاینونه زده کړم او عملي کړم. دوستانو، د دې موضوع باره کې ستاسو نظر څه دی؟ په کامنټ کې حتما را سره خپل نظر شریک کړئ. ستاسو کومنټونه زه ډېر په شوق لولم او په دې زه نور هم موټیویټ کېږم چې د نه لا ښه ویډیوګانې تاسو سره شریکې کړم. بعد له دې چې مې ډالۍ تیاره کړله او یو څنګ ته مې کېښودله، نو وخت را سره و. د ژوند ملګری مې هم لا ویده و. نو دا چې د رخصتي ورځ نو ما هم پرېښودلو چې ټول ویده وي او زه هم لاړم ورزش ته. زه همیشه چېرته چې ځم نو یو ورځ مخکې هر څه پلان کوم، یعنې څو بجو نه څو بجو پورې کوم کارونه باید خلاص کړم او بیا کوشش کوم چې په هماغه پلان پورې تړلې پاتې شم. داسې بیا راته معلومه وي چې څومره وخت لرم او اضافه کوم کارونه نور هم په دې ورځ کولی شم. نو په دې ورځ ما سره 1.5 ساعت ورزش ته ټایم پاتې کېده، نو دا موقع مې ضایع نه کړه او لاړم. او دا چې په دې اخرو کې مېلمستیاګانې او داسې نور مواقع ډېر دي، نو د وزن زیاتېدلو د ډاره کوشش کوم چې ورزش مې مس نه کړم، ځکه چې زه د وزن اخیستلو استعداد لرم. که لږ پام ونه کړم او یا هم ورزش ونه کړم نو ډېر زر وزن اخلم. نو همدا وجه ده چې زه هفته کې 4 نه تر 5 دفعې ورزش ته حتما ځم. ورزش نه چې راغلم نو د ژوند ملګري ته مې د سهار ناشته تیاره کړه. دا چې موږ مېلمانه وو او مخکې له دې چې زه ورزش ته لاړه شم پروټین شیک مې څښلی و، نو ځان ته مې هېڅ هم جوړ نه کړ، فقط یو پیاله شیدو چای مې وڅښلو. په دې ورځ مې ژوند ملګري ته سهار چای کې چرګې زړه د کړاهي په شکل کې پوخ کړم چې هګۍ او پراټو تر څنګ د خوراک یې هم ناشته کې ډېر خوښیږي. د چرګې زړه چې زه کله اخلم هره برخه یې بیلوم او جدا جدا یخدان کې ږدم او هر وخت چې پخوم نو یخدان یې وباسم او وړیو کې واچوم او په کام ور باندې د کړاهي سر بند کړم او پرېږدم چې واورۍ اوبه شي. کله چې واورۍ اوبه شو او لږ سور شو بیا مسالې او هوږه پکې اچوم. مسالو کې مساله‌دار سره مرچ چې خپله کور کې جوړوم هغه پکې اچوم، دانه‌دار سره مرچک، وچه دڼیا، لږه میده کم او پکې واچوم او بیا ښه سره ګډوم. دا نه بیا یو څو دقیقو دپاره نور هم سور کوم تر څو ټول اوبه پکې ورکې شي او غوړي را پرېږدي. ورپسې مې بیا 2 دانې رومیان میده کړل او د دې په سر مې واچول او د کړاهي سر مې بند کړ تر څو دا رومیان نرم شي او رومیان پکې ښه حل شي. رومیان چې پکې حل شول بیا مې پکې تازه مرچک او تازه دڼیا هم واچوله. د تازه دڼیا بوی او خوند زما ډېر خوښیږي. همدا یو وجه ده چې تاسې به هم زما ویډیوګانې کې لیدلې وي چې زه دا بیخي ډېر کاروم. لږ مې نور هم دیګ وښورولو، بیا نو دیګ مې پوخ شو، دا مې یو لوښي کې وویستلو. دا یو هغه خوراکونه دی چې تقریبا 20 دقیقو کې پخیږي او خوندور هم راځي.
او ترڅنګ مې لکه تل لږ شیدو چای هم تیار کړ. بیا مې دا ټول شیان په میز کېښودل او ناشته مې تیاره کړله. دا نو د وارخطایي والا ناشته وه چې زه کله مصروفه وم او یا هم وخت کم وي راسره بیا داسې یو ناشته آماده کومه او ماشومان هم ټول کور کې نه وو، خپل نیا کره لاړول. نو زموږ د سهار چای داسې ساده و. سهار چای نه بعد مې شروع وکړله چې لږ سپرینګ رول جوړ کړم. نو هغې دپاره مې اول سبزیجات میده کړل. موږ دغه څو کوره خپلوان چې دلته اوسېږو یو پلان مو سره ترتیب کړو چې د مبارکي، سالګرې یا داسې نورو مواقعو باندې به هر یو د ځان سره د خوږو پر ځای یو خوراک پخوو، لکه کوفته، سپرینګ رول، چاپلی کباب، سمبوسې او داسې نور خوراکونه. او هغه چا کله چې مبارکي ته ورځو ځان سره به وړو. د دې ګټه به دا وي چې کوربه باندې به د خوراکونو پخولو فشار هم کم وي او له ډېرو خوږو جوړولو به هم بېغمه وي، ولې چې خواږه ډېر نه خوړل کېږي او اکثره هسې ضایع کېږي. او کوربه به فقط وریجې او یو خواږه پخوي. او د ټولو په فرمایش ما بیا سپرینګ رول جوړ کړل، ځکه چې زما د سپرینګ رول د ټولو ډېر خوښیږي او واقعا ډېر خوندور هم راځي. سبزیجات مې چې ټول میده کړل دمبې او څنګ ته کېښودل او تر څو چې مې دا سبزیجات میده کول نو د چرګې غوښه مې هم لږ سرکه او مالګه اوبو سره په یو دیګ بخار کې 15 دقیقو دپاره بخار ورکړ چې نرمه شي او بیا مې دا د پنجې په مرسته ریشه کړله. ورپسې مې یو کړاهي په منقل کېښودل او 4 غټې قاشقې په اندازه غوړي مې هم پکې واچول او 1 دقیقې دپاره مې پرېښودله چې ګرم شي. ورپسې مې ریشه شوې د چرګې غوښه هم پکې واچوله او یو څو دقیقو دپاره مې سره کړله. بیا مې پکې کرم او ګازرې واچولې او دا مې هم ورسره یو څو دقیقو دپاره سرې کړلې. دا 2 سبزیجات لږ کلک دي نو ځکه اول اچومه، لږ مې چې دا سره کړل بیا دا باقي سبزیجات پکې اچومه. باقي سبزیجات مې چې هم پکې واچول او یو څو دقیقو دپاره مې نور هم سره کړل. بیا مې پکې سرکه، سویا ساس هم واچولم. بیا مې پکې مالګه، تور مرچ، دانه‌دار سره مرچک او هاټ چیلي ساس هم پکې واچول. لږ مې وښورول او بیا مې اخر کې تازه دڼیا هم پکې واچوله. لږ مې نور هم سره کړل. بیا مې منقل ګل کړ او کړاهي مې ترې لرې کړ او پرې مې ښودله چې یخ شي. د سپرینګ رول جوړولو ویډیو به تاسې زما چینل کې مخکې هم څو ځله لیدلې وي او تفصیلي ویډیو هم شته چې په 2 طریقو مې سپرینګ رول جوړ کړي دي چې دواړه طریقو سره سپرینګ رول ډېر خوندور راځي. او که چا تر اوسه دا ریسیپي جوړ کړي نه وي نو حتما یو ځل جوړ کړي، نو تاسو ته به هم معلومه شي چې څومره خوندور راځي او ستاسې فیوریټ لیست کې به هم شامل شي. او د سپرینګ رول اوړه تاسې کولی شئ د هندي، افغاني او یا هم آسیایي دوکانونو نه په اسانۍ سره لاسته راوړئ او د جوړولو طریقه یې هم تاسې دلته لیدلی شئ. په دې ریسیپي کې ټول نه سخت کار همدا د سبزیجاتو میده کول دي، ولې که دې دپاره د سبزیجاتو میده کولو ماشین ولرئ نو هغې سره به زر وشي. باقي کارونه یې ډېر زر کېږي او ډېر وخت ته هم ضرورت نه لري. ورپسې مې بیا دا ټول سپرینګ رول زر جوړ او یو تختې باندې مې کېښودل او بیا مې یو بل کړاهي کې غوړي واچول او دا ټول مې پکې سره کړل او باقي مې یو طرف نه جوړول او بل طرف نه مې دا ټول سره کول. دا ټول سپرینګ رول مې چې سره کړه بیا مې یو لوښي کې کېښودل. بیا لاړم چې ځان او ماشومان تیار کړم. ځانونه مو چې تیار کړل او ډالۍ هم تیاره وه نو مخکې له دې چې ووځو د سپرینګ رول نه مې یو دانه المونیم فایل هم راتاو کړ او بیا مو د خیره حرکت وکړ. دا هم هغه ټولې ډالۍ وې چې ټولو وړوکې نینو ته راوړې وې او خواړو کې چا د چرګ کباب، چا سمبوسې، چا کوفته، سپرینګ رول او داسې نور شیان راوړي وو. بیا مو دسترخوان هوار کړ او ټول کېناستلو، ډوډۍ مو وخوړله او ډوډۍ نه بعد مې بیا چای هم وڅښلو. یو شیبه نور هم ناست وو، بیا نو راغلو خپلو کورونو خواته. دوستانو هیله ده چې دا ولاګ مو خوښ شوی وي. د دې ولاګ لایک کول او شیر کول مو هیر نشي. په الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ. الله پامان.